بسم الله الرحمن الرحيم وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا وبشرل شي په تیزی سره هغه کسان چې کافران شوي دي طرف د دوزخ ته ډلې ډلې چې هغه مخکې ویلي وو چې د یو ازواج امثال سره یو ځای کوي ډلې ډلې به وي یا مثلا که د غټ غټ کفارو ډلې یهودیان ځان ته نصارا ځان ته مجوس ځان ته مشرکین ځان ته یا وایي د اعمالو په لحاظ باندې چې شرابیان ځان ته زانیان ځان ته قاتلان ځان ته دا به وشړل چې د جهنم په طرف باندې حتی اذا جاءوها تر هغه پورې به دا ملایکې په پسې وي شړي به چې راشي د دوزخ ته حال ده فتحت ابوابها دلته به دوی ته خلاصې شي دروازې د دغه جهنم وقال لهم خزنتها او به ویې دغه کافرانو ته هغه متصرفان د جهنم دغه کافرانو ته به دا د جهنم متصرف څه ویې دا بورتي الم یاتیکم رسول منکم آیا نو راغلی تاسو ته رسولان دي تاسو د جملې نه دي تاسو غوندي انسانان استادان الله نمایندګان نو درېږي یتلون علیکم آیات ربکم چې لوستل په تاسو باندې د رسولانو آیاتونه د رب د تاسو وينذرونکم لقاء یومکم هذا او يرولای تاسو د ملاقات دغه ورځې نه د تاسو چې دا اوس مستغه د اوس ورته مخامخ شوي قالوا دي كافران بوي بالا بل كراغليو ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين ثابت شوي ده كلمة عذاب وكافران باندې قيل ادخلوا ابواب جهنم نور توبو ورشي ننوزي تاسي دروازو دي جهنم تا خالدين فيها هميشه به دي په دغه جهنم کې فبئس مثوى المتكبرين ډېر بد ځای دی استوګنه د کبرجنو خلکو د دوزخ مشرکین په زور به شړي د شاته طرف نه مسایقین چې موجود وي چې کلم د جهنم ته ورسېږي د جهنم دروازې به اوس ورته خلاصېږي مخکې نه به خلاصې نه وي وایي دا یې دیګ بخار مثلا سر چې تر څو پوهېږي دا ګرمایش دغسې خوندي وي چې کله یې سر لرې کړي هغه دوه کمې پورته شي بیا کمیږي وایي دا جهنم ته دوی ته دغسې ګرم ګرم ساتل شوی وي په دغه وخت کې دروازې ورته خلاصې شي چې عین دوی دا ورننوځي د ننوځتن په حال کې وسيق الذين اتقوا ربهم او بوبو تلای کړی شي هغه خلک چې هغه ویریدلي دي د خپل رب نه مسلمانان دي دا به چیرې بوځي الی الجنت جنت ته زمرا دا به هم ډلې ډلې وي هر نیک عمل خلک به مثلا طالبان د علم ځان ته مجاهدین ځان ته سخیان ځان ته حاجیان ځان ته هر نیک عمل چې وي دا به ډلې ډلې روان یا هر څوک به وایي د خپل مقتدا سره رواني لکه یوم یدعا کل اناس بامامهم هغه آیات کې چې وایي ورته اشاره ده دا ډلې چې کېږي هر چا چې د دنیا کې چا پورې لاس نیولی و د چا تقلید و اتباع کوله د هغه سره به یو ځای کېږي حتی اذا جاءوها تر دې پورې چې راشي دوی دا جنت ته وفتحت ابوابها حال ده چې مخکې نه به خلاص شوي وي دې دروازې د لرې نه به ویني په خوشحالۍ به ورواني وقال لهم خزنتها وبوي دغه مسلمانانو ته هغه متصرفین د جنت څه بورتوي یو کفاره ته خو ویله توبیخ ورکوه ولې تاسو ته رسولان نه راغلي او دوی ته به څه وي سلام علیکم دا ملایکې د جنتو متصرفې چې مسلمانان څنګه ورشي اوله نه دوی سلام ورواچي چې سلام دی په تاسې باندې تبتم پاکې د ګناهونه فادخلوها ننوځئ دغه جنت ته خالدین په داسې حال کې چې همیشه به اوسېدونکي تاسې په دغه جنت وقالو دغه جنتیان به په دغه وخت کې ووایي الحمدلله الذي صدقنا وعده ټول ثنا صفتونه خاص هغه الله لره دي چې رښتینې یې کړه د موږ سره هغه وعده خپله چې په دنیا کې وعده راکړې وه چې په ایمان په نیکو اعمالو زه جنت درکوم راسره رښتینې یې کړه واورثنا الارض او میراث راکړه موږ ته مځکه د جنت نتبوأ من الجنة حیث نشاء چې ځای نیسو د جنت نه په کوم ځای کې چې موږ خوښوي په میراث راکړه مخکې مو خبره د میراث کړې وه چې بیرته نه اخیستی کېږي نو په دغه حیثیت لکه یې مړي ته راکړه چې ده ته یا هغه د کافر ځایونه دوی ته په میراث باندې ورپاتې شي چیرې چې خوښه یې ګرځي فنعم اجر العاملین ښه د اجر د نیک عمل کوونکي انسانانو دغه جنت
وترى الملائکة حافین من حول العرش وبوینه ته ای رسول الله صلی الله علیه وسلم ملائکه چې راتاویدونکي دي په حول العرش چارو چاپیر د عرش عظیم یسبحون بحمد ربهم تسبیح ویي سره له بحمد رب خپل وقضي بینهم بالحق او فیصله به وکړی شي په مابین د دغه خلکو کې په حق سره وقیل الحمد لله رب العالمین یا به مسلمانان وی دا قیل قائل یا مسلمانان دی او به وی چې حمد الله لره چې د عدل فیصله یې وکړه د خپل رحم او کرم معامله دې موږ سره وکړه یا به ملائکه وی چې فیصله وشي دا دنیا کې د ملائکه په دغه انسانانو خوشایند دي کافر او بدعمله دی په باب کې فیصله د جهنم وشي او د نیکعمل انسان لپاره فیصله د جنت وشي نو ملائکه وی الحمدلله رب العالمین حمد ټول الله لره د ثنا او د صفت خاوند ټول الله ته چې د عذاب چختن ته عذاب ورکړي خو انسان ته دام لایق ته حمد او چې د انعام لایق ته نعمت ورکړي دام لایق ته حمد